عبدالله ته اشرف غني کوم وړاندیز کړی دی ویډیو تر پایه وګورئ په ډېر څه به خبر شئ. عبدالله ته د روغې جوړې یو 80 کسیزه شورا د مشرتوب وړاندیز شوی دی. کوي نه مني ولسمشر به یې مشري کوي. ازادي راډیو د روغې جوړې عالي شورا نوملړ رسنیز کړی دی چې پکې ډاکټر عبدالله ته د دغه شورا د مشرتوب وړاندیز شوی دی. دغه شورا کې ولسمشر غني هم شتون لري او که چیرې ډاکټر عبدالله دغه وړاندیز ونه مني نو ولسمشر غني به یې مشرتوب کوي. د حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار، ډاکټر عبدالله، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، محمد یونس قانونی، عبدالرب رسول سیاف، امرالله صالح، سرور دانش، جنرال عبدالرشید دوستم، میر رحمان رحمانی، سلام رحیمی، عمر داودزی، الماس زاهد، یوسف غضنفر، عطا محمد نور، فضل عدی مسلمیار او یو شمیر نور سیاسي څیرو نومونه پکې شامل دي. تر اوسه حکومت په دې اړه هیڅ نه دی ویلي او ځینې هغه کسان چې نومونه یې په دې لیست کې شامل دي رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په دې اړه معلومات نه لري او له وړاندې په جریان کې نه دی ساتل شوي. درنو لیدونکو مننه چې ویډیو مو تر پای ولیدله. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو حتما یې لایک کړئ. که زموږ د ویډیو په اړه کوم نظر لرئ نو حتما یې زموږ سره شریک کړئ او همدارنګه که زموږ یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې زر تر زره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو چې زه د یوې نوې خبر سره ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. ګډ بای.